چلو بسم الله الرحمن الرحیم. لکه چې محسن کې مې خبره درته وکړې تاسو به ټول دا ډېر په ډیټیل وکړي. مونږ چې د غانا روان شو پېښور نه علي وزیر اسلام آباد نه راغی، مونږ سره دوه ګاډي وو. د محسن په یو ګاډي کې ناست وو، ما علي په بل ګاډي کې ناست وو. مونږ ټول شپږ کسان وو. یو مونږ سره بل ګاډي وو، هغه روانه رسېده. چې کله مونږ خړ کمر ته ورسېدو، په خړ کمر کې دا دوه بیریر جوړ کړي وي، د طرف ته بل طرف ته. چې په فرست باندې مونږ ورغلو، هلته کسان لاوړې اخیستي وو، لاوړ ټوپکې داسې نیسلې وې. مونږ درې واړه ورکوشو، لکه مونږ ورته هغه په ویډیو به راشي چې خو دا خو مونږ دوه خلک راغلي دي، نه مونږ چا سره ډزونه کوو، نه مونږ سره ټوپکې شته، نه مونږ سره توپې شته. هغه خلک راغلي چې مونږ هغې سره خبره وکړو، بلکې ما د خپل د دې کوم چې کوم مشران دي عامې فون ورته کړی، هغه ګاډي کې مونږ سره روان وو، راغلي وو چې مونږ د خلکو سره خبره وکړو. مونږ پرېږدی په دې چې کوم بیهیویر و کوم د دې مونږ سره سلوک وکړه، هغه د بیانولو نه دی، د کې ورکولې. ځکه چې دنه کسان راغلي، یو دوه کسان هارونه مونږ ته واچوه، په هغې کې دا کسان ډېر د کې مې کې ورکړي، یعنی تشدد باندې مجبور تشدد. مخکې چې مونږ لاړو، بل بیریر په دې ځای کې کسان راغلي دي، هغې به نه چغې والي دي. مونږ ورته وایو چې پلار پرېږدی چې مونږ ورشو، دغه شپږ پنځه کسان یو، دی په ځای کې نه پرېښود. بیا یې ټوپکې نیول دي، لکه هغه دی غوښتل دغه چې څه جوړ شو، دی پرې پلان خبره وه. چې مونږ کله کسان راغله، په دې کې کسان یې پلوړې وه، چې پلوړې وه هغې کسان ورسره حتپایي به شي، نو چغې شروع کړې، دی فایرینګ شروع کړ. نو علي ما رایټ سایډ ته و، محسن مې لیفټ سایډ ته و، زه لږ مخکې داسې په دمانځ کې روان وو. خو کسان مونږ چې ما چغې وه اخوا شئ که نه، لکه هلکان ومې واله یو دوه کسان پکې، دی دغسې دی فایرینګ شروع کړ. چې فایرینګ کله شروع شو، مونږ په زړه کې وي چې دا خو هوایي فایرینګ دی. خو چې ما په غا کې یو کس ولګېده، محسن پرېوتو، هغه په ګولۍ سره یو بل کس پرېوتو. چې پرېوتو، زه داسې روان شوم، ما باندې یو کس اواز وکړ چې کېنه، ویې ویشتې. چې زه کېناسته، په ما ګولۍ تېره شوه، داسې په ما مخامخ بل کس وویشتو. علي دې سایډ ته داسې لاړو، محسن سره اوچت کړ، زه ودرېدم، داسې روان وو چې لاندې راکوز شو. هغه ملکان چې موږ مشران چې د دې کلي د مداخل کوم راغوستي وو، چې موږ د مسله په حال کو، دلته خو ځوانان دي، چې کوم خبره ده چې ورته وایي کي، هغه کس یې وویشتو، هغه وراره یې وویشته. هغه ملک چې کوم د نیاز علي خان دی، هغه په د خپې ویشتی وه. موږ داسې راتېر شو مخکې، دې کسانو مخکې روان کړی، ما پسې یو دوه کسان راغلل. چې زه راغله، د موږ کلیوال مې وکاته چې دا خو زخمي ده. هلته کې فیلډره وه، هغې فیلډرې ته پکې کېناوه. زه بیا هغې وویل چې علي بوتله. زه چې واپس راغله، ما چې علي کاته، د محسن چې کوم بډیګارډ و، هغه یې نیسلی دی، بره خجاوي که نه، هغه را ټوپک نیسي. دی دا مطلب چې دا ټوپک وي، نو د کسان مونږ خپل مړه کړو، دعوا په دې وکړو. دا زمانه قسمي اپورات و چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د هغه سره ټوپک خلکو سره ونه، هغې سره خو چاړې نشته. دی چې دونه اپریشن کړی و، هر څه یې ته ناوړي دي، بیا به هغه باندې په تشي کوه. خو دی یو پرې پلان و، دی د لانجا کوله، دی د مارک مونږ ته بالکل 100%، ځکه چې ما ورته چې دوه الکټډ مینې دي، تاسو یې وژنئ، دی یې وژله. دی بیا هغه نه وروسته چې زه وایو چې علي ګیر شو، دی خو د خلک سره لاړل، زه واپس راغلم پلس سر ته، درې کسانو ما یې بیا فایرینګ وکړه. نو یو بل بوډا غوندې کس و، هغه راته وایي چې ته ځان پرې وژنې. ما وایي چې خو علي نیسلی دی. زه راته وایي چې علي خو ته وژنې، نه خو یې ونیسو. ما ته ده هغه وکړه، ته بډیګارډ چې هغه یې په زور څه کوه، ټوپک یې خو هغه ورکونه چې یو داسې بره کمره شانتې وه، هغې ته یې بره بوته خو یې ما نه پټ شه. چې زه بیا لږ راښکاره شو، بره نه هوایي فایرینګونه شروع وي دغسې. په اخره کې لاست کې زه یو کس راغی چې دلته ته اوس ولاړ یې، راځه، تا محسن وایي چې راځه شي. مونږ هغه پول چې و هغه کراس کړه، محسن ته زه راغلم، محسن ما وکتل چې محسن ته څرنګه ده وایي چې زما باندې خو چې څنګه پرېوته، ما وایي چې دا د ګولۍ هوا وه، دی ورغورځولی، په هغه باندې پټۍ مټۍ کړې وې. کېناستو، دا دی بیا هم پروګرام و دلته کې، هغه کسان راغلو چې دا کسان مونږ په څه طریقه وګېراوه. بیا خدای شته، مونږ یې راوستو دګانو ته، په دګان کې کېناستو چې چا سره کانټیکټ کوو. آخري فون و چې د ده چا سره کانټیکټ و، د عدنان بټاني سره، چې وشو بس په مخ هر څه بند شو. بیا په دې ځای کې راغله، د دګانو په غا کې کرفیو ولګوله، په مخکې دوکانونو د محمد خیل دوکانونو ته ورغله چې کرفیو ده. خو مونږ چې هغې نه د 4 بجې وې، هغې نه یو لا 20 کسان راووتو. دا کرفیو مونږ نه منله، ځکه چې ظلم ده وکړه، مرګ ګډ ده وکړه. دا
سپینګیري وړم بچیان ما چرته داسې په زندګي کې نه په اسرائیل دونه ظلم کړی دی نه دونه په فلسطین کې شوی دی نه چا دی په دروغ په کشمیر کې ته چې نن ما خپل کتلی قسم ده که په زندګي کې د فلمونو غاښو ما کتلی چې په فلم کې دغه خو داسې مې نه دی کتلی چې ما په دې کې وکتل بیخي بیا هغې نه وروسته لاندې دغه بل خوته کسان وله زمونږ او ماشومانو هغې دا کوله ویډیو کوله په هغې باندې ډازونه کړي دي زما ګاډي ویشتلی دی د علي ګاډي ویشتلی ګاډي څه کړي چې ته ګاډي وولې دا د یو پری پلان خبره وه خبره یې ختموله دا یې کوه چې دوی پکې لاړ شي مړه شي خبره به ختمه شي خو دا زمونږ هغه نشي ختمولی که چېرې دا وي چې ما خو اپریشن کړی دی اپریشن مې داسې علاقه مې کلیر کړې ده نو دا علاقې ته چې دا ته وایي چې خلک راغلي ما سرچ اپریشن کړ ولې درنه راغلل په کومه لار راځي خو ځکه راغلل په دې لار ته ځکه راغلل چې تا صفایي نه دا کړې چې تا صفایي کړې وه ولې به راتلل زه د خپل اپریشن د خپل مشکوک خپل خلکو ته ښایي چې ما اپریشن نه دی کړی هسې دروغ مې کړي دي هسې هغه درې بندې 10 اربه ډالر مې اخیستي دي اوس بیا لګیا دی اوس بیا هم لګیا دی بیا چې کله مونږ پیدل روان شو د بویه چک پوسټ کراس کړ د غاته راغلو خلک رجاماتي تعلق سره ډیسپرس شو سره تقسیم شو بیا کسان راغلل بیا دوی داسې کول چې دا هغه پروګرام بیا جوړاوه هغه کسان زه په خپله پېژنم بای فیس یې پېژنم محسن به یې پېژني هغه کسان مونږ وپېژنه بیا یې بلوټونه وول بیا یې مونږ مړولو خو زه یو خبره کوم چې دا خو ټول مظلوم قوم دی ټول پښتون دا وروڼه راته راغلي دي خو اصلي وایي چې اور هغه سوځي ځای سوځي چې په کوم باندې اور باندې شي دا زمونږ یې په شمالي زیات ښه کړی دی قسم دی چې دا ټول مړه کړي چې مونږ به دی په زور سام نه کړي که زه مونږ په زور سام کړه که نه بیا به زما نه پوزه کټ کوې چېرته مونږ نه سمیږو مونږ به دې ته اوس کامل اخکر جوړاوو کامل اخکر ځکه چې دا درنې به پښتون ورور سره کړي کامل اخکر به جوړاوو زه ته وایو چې بس مونږ نشو چلېدی ورا تیپی کاندلې ده ورا خو دې خلکو ته خپله اصلاح ورکړه دا چې دی بیا اصلې کړي دي تا بې عزته کړي دي دا به اخره پورې انشاءالله دا ټول قومونو باندې ته غږ کوه اواز کوه دا محسن دا علي نیولی دی علي ته یوه وخته ته معمولي نقصان ورسېده کسان به چې ده په کینټونه به اور بال شي ده په کیلې به اور بال شي او زمونږ کومونه دي هلته چې د مداخل په هغې کې اته کسان پرون شهیدان شوي دي خو دا هغه یې لمر ته اچولي وو په ټرک کې ایښي وو بیا یې غته وي چې مونږ نه درکوو پټ یې درکوو تاسو به یې ښخوئ ولې دا د تا انسانیت دی هغې ته ما اواز کړی دی او ټول راځي په جنوبي باندې ته اواز کوه په ټول پښتونه په بنو په ډي آی خان چې څونه دا به راځي مونږ به دا اوس اخري فیصله راغلی ده دا مونږ به فیصله ورسره کوو نور مونږ نشو کولی